کړی دی. اول خو د دوی مننه کوم چې په دغسې لنډ نوټس باندې بیخي چې یوه ورځ انتخاباتو ته پاته ده، په دې کې هغه اخري خښته چې کومه زموږ د کمپین پاته وله، نور خو موږ ډېر کار کړی وي. ملک احسان باندې 2-3 غمجنې پیښې رالې. موږ به خواهش لرلی چې دی په دې کمپین کې له موږ سره وایه. خدای دا وطن له نورو غمونو وساتي. خو نن چې دا کومه خښته په دې کمپین کې ولګوله، نو دی د ګلشیر ګټه یقیني کړله. خو موږ به بیا هم دا یوه ورځ انتظار وکړو. خواهش به مو دا وي، هیله به مو دا وي چې ټول ملګري دلته غالبا له هره کوره څخه یو نماینده ناست دی چې په هغه ورځ دا ټول ووټرز راورسوي، د اوټ طریقه ور وښیي، ځکه چې له موږ سره اکثر دا کږي چې دومره اوټونه ریجکټ سول. نو دغه د ریجکټ والا کار چې دی دا به دا واره به د دې مخنیوی کول ضروري وي، او هغه موږ او تاسې کولی سو چې د خپل اوټرز له مخه څخه ټرین کړو چې هغوی په هغه ورځ باندې اوټ پر لالټین باندې چې څرنګه په کار دی هغسې مهر ولګوي. زه اوږدې خبرې نه کوم، تاسې ډېر زیات انتظار کړی دی. په لنډو ټکو کې یوازې دومره ویل ضروري ګڼم چې ګلشیر سبا کامیابه کېږي ستاسې په مرسته، ستاسې په اوټونو باندې. د ګلشیر چې کومې ذمهوارۍ دي، یا د یو کونسلر چې کومې ذمهوارۍ دي او کم اختیارات یې دي، کم وسایل یې دي، موږ له تاسې سره دا وعده کوو، دا ضمانت اخلو چې دا ټول کارونه به موږ کوو. تاسې به بیخي دې ته مجبوره کږئ نه چې زموږ د ممبر چې کم کارو، زموږ د کونسلر چې کم کارو، هغه یې نه دی کړی. یعنې داسې وګڼئ دا ګلشیر نه دی ولاړ، دا داسې وګڼئ لکه زه چې ولاړ یم، دا داسې وګڼئ لکه دا تحصیل صدر چې ولاړ دی، دا داسې وګڼئ لکه دا پارټۍ دا نور ذمهواره خلک چې ولاړ دي. موږ دغه انتخابات هم چې کوو، دا موږ د دې دپاره نه کوو چې دغه یو ممبري چې دا ترلاسه کوو. موږ غواړو چې له دې خپلو خلکو سره اوږدې رشتې وپالو، له دې خپلو خلکو سره پخې رشتې وپالو، له دې خپلو خلکو سره یو سیاسي تعلق جوړ کړو. دلته په دې کلي کې، په دې واټ کې، په دې وطن کې، په ټول وطن کې، صرف د دې یوه کلي خبره نه ده، دلته یو داسې پرامنه جمهوري او سنجیده ماحول جوړ کړو چې په هغه کې زموږ د راروانو نسلونو داسې تربیت وسي چې د دنیا له نورو قامونو سره د سیالۍ صلاحیت او توان ولري. د دې دپاره بلدیاتي انتخابات بنیادي خښته ده. دغه بنیادي خښته به موږ ډېره پخه لګوو، دا به موږ ډېره درنه لګوو، دا به داسې لګوو چې دا کم عمارت و موږ تاسې ته محتاج دی، د کم عمارت جوړښت چې و موږ تاسې ته په انتظار دی چې هغه عمارت داسې ورباندې ودرو چې د دې قام دپاره د ټول عمر دپاره د سر سیوری جوړ سي. زه بیخي په دې باندې خوشحاله یم. د صدر صاحب په نوټس کې دا خبره راوستل غواړم چې نن عوامي نیشنل پارټي دلته زموږ په کلي کې داسې حال ته رسېدلې ده چې موږ په هر کور کې یو ممبر لرو. یعنې داسې کور نسته په دې کلي کې چې په هغه کې د عوامي نیشنل پارټي غړی نسته، او داسې څوک نسته، یعنې دا کوم ممبران چې زموږ دي په هر کور کې، دا په هر کور کې بیخي لکه په ځینو ځایونو کې، په اکثره ځایونو کې د پوره کور ووټونه له ده سره دي. په ځینو ځایونو کې یعنې داسې کورونه چې هغه د نورو پارټیو په حواله باندې بیخي مخصوص پاته سوي 3-4 کورونه، په هغه کې موږ داسې خلک لرو چې 15-10 ووټونه به له هغو کورونو څخه موږ راباسو، چې یو وخت ناممکنه خبره ګڼل کېدله. یعنې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې هم او په جنرال انتخاباتو کې هم دا ناممکنه خبره ګڼل کېدله چې د پلاني له کور یا د پلاني له کور څخه به موږ له اوټ راځي. نن زه تاسې ته دا زیری در کوم چې له هغو کورونو څخه به موږ له 15 اوټونه راځي. دومره پرمختګ موږ کړی دی. دا پرمختګ به جاري ساتو. عوامي نیشنل پارټي پر هیڅ قبایلیت یقین نه لري، عوامي نیشنل پارټي پر هیڅ قبایلي منافرت یقین نه لري. د عوامي نیشنل پارټي دپاره د دې قام خلک
پښتانه خو پرېږده که په دې کلي کې له موږ سره یو پنجابی مو اوسي که په دې کلي کې له موږ سره یو عیسایي مو اوسي هغومره دا زموږ په حقوقو باندې را سره شریک دی د هغومره حقوقو حقدار دی د کومو حقوقو چې موږ ځان حقداره ګڼو لکه د مثال په طور د اسپتال خبره د تعلیم خبره د صفا اوبو خبره د امن خبره دا حق د ټولو انسانانو دی تر دې ځایه پورې زه دا ویل ضروري ګڼم که کم خلک دلته دا پارټیانو داسې یو رغه راړی داسې یو کلچر یې راړی چې که چا دوی ته اوټ نه وي ورکړی هغوی به له ټولو حقوقو څخه محروم وي عوامي نشل پارټي دا سوچ نه لري که موږ ته چا اوټ رام نه کوي هغه هم د دې حقوقو دغومره حقداره دي څومره چې زموږ اوټرز د دې حقداره دي زموږ دپاره دا ټول کام یو برابر دی موږ د دې کام سیالي غواړو موږ د دې کام پرمختګ غواړو موږ د دې کام له نورو کامونو سره برابري غواړو موږ په دې وطن کې امن غواړو موږ د پښتنو بچانو دپاره تعلیم غواړو سم تعلیم غواړو داسې تعلیم غواړو چې د دوی د پرمختګ باعث وګرځي د دوی د سرلوړۍ او سیالۍ باعث وګرځي موږ د جمهوریت سیاست کوو موږ پر جمهوري رایو باندې یقین لرو موږ انتخاباتو ته هم ځکه راځو چې د خلکو د حکمرانۍ حقداره خلک د اوټ په ذریعه باندې وټاکل سي په کم پریشر باندې د نه ټاکل کېږي د سرمایې په زور باندې د نه ټاکل کېږي د قبایلي منافرت له لارې د نه ټاکل کېږي په زور زبردستي د نه ټاکل کېږي په دې کې د خلکو ته د خپلې مرضۍ اختیار ورکړل سي چې دوی چاته اوټ ورکوي هغه ته دې ورکړي او موږ خوشحاله په دې یو چې دا کم خلک راغلي دي زیات پکې ځوانان دي دوی د عوامي نشنل پارټۍ انتخاب په خپله مرضي کړی دی دلته له موږ سره اقتدار نه و چې موږ دوی ته د شیدو او شاتو د ویالو وعدې کړې وای او دوی موږ له راغلي دا د یو سوچ او فکر پر بنیاد راغلي دي دا ټول نظریاتي ملګري دي دا ټول داسې ملګري دي چې د عوامي نشنل پارټۍ پر یو کار باندې نظر ساتي موږ به آیندام صرف دا رشته د انتخاباتو تر ورځې پورې نه ده موږ به آیندام خپل تعلق دغسې دروند دغسې سنجیده ساتو دغسې به د یو بل په غم او شادي باندې شریک یو کم د خوشحالۍ ماحول چې نن کم د سکون ماحول چې نن په دې کلي کې ستا دا ماحول به نور پراخوو دا ماحول به نور غوړوو موږ به دغه زبردسته رشتې چې کومې زموږ ترمیان خوږې رشتې دي د ورورولۍ رشتې دي دا به مړه کېدو ته ورانېدو ته خرابېدو ته په هېڅ صورت نه پرېږدو او څوک چې د دغه تعلق دغه امن د دغې ورورولۍ خلاف سازش کوي هغه ته به په شریکه دروږو او د باچا خان د عدم تشدد په لار د اوټ په زور د سیاست په زور د شعور په زور د نظریې په زور د بحثونو په زور د خبرو اترو په زور د تقریرونو په زور د دغسې چای پارټیانو په زور د جلسو جلوسونو په زور به هغه سازش ناکامه کوو دغه د بلدیاتي انتخاباتو ورځ موږ هم په دې لیاز د ځان دپاره ایمه ګڼلې ده چې موږ د دې کام دپاره یو ډېر مترقي سوچ لرو موږ یو داسې فکر لرو چې دا کام د غربت له دغه تورو شپو څخه راوباسو دا کام د جهالت له دغه تورو شپو څخه راوباسو د دې دپاره زموږ دپاره هر انتخابات مهم دي ځکه چې موږ په همدغه لار باندې د ولس د پرمختګ خبره یقیني ګرځولی سو او نور مخته ګامونه اخیستلی سو ډېره زیاته مننه کوم